محب تازه د طالبانو کوم راز افشا که او طالبان په افغانستان کې د چا په لمسون جګړه کوي. سلامونه درنو لیدونکو، دا مهمه ویډیو ضرور تر اخره وګورئ. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې طالبان د ISI په لمسون په افغانستان کې جګړه کوي او د خپل هیواد تاسیسات ورانوي. محب دغه څرګندونه د معرفي کولو په مراسمو کې وکړي او وی ویل چې د طالب مشرانو لونې او زامن د پاکستان په کراچۍ او کوټه کې په زده کړو بوخت دي، خو پر وینا یې دغه ډله په خپل هیواد کې عام افغانان غولوي او د حکومت ضد جګړې ته یې هڅوي. طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدئ. بې عزتي همدومره بس ده د یو افغان لپاره، غلامي هم بس ده د یو افغان لپاره. د چا غلامي؟ د یو استخباراتي ادارې غلامي. وشرمېږئ، شرم درته پکار دی. په دې غونډه کې د ملي دفاع سرپرست او نومان وزیر هم وویل چې که طالبان د سولې لاره غوره نه کړي سخت به وځپل شي. دغه راز لوی درسیز هم وویل چې د سولې لپاره طالبانو ته افغان حکومت ګرمه غېږه پرانیستې ده او که چیرې طالبان جګړې ته دوام ورکړي په ګرمو ګولیو به یې هرکلی وکړي. ډیره مننه چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. په دې اړه که تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ او که زموږ د یوټیوب چینل سره نوي ملګري شوي یاستئ نو زموږ یوټیوب چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ تر څو همداسې نورې ویډیوګانې هم وګورئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.